بسم الله الرحمن الرحیم. سکو بنن مونږه کیټ فایل درم دا اوس نه دی لکه مونږ دلته پوره سیټینګ کړی دی. نو دا یاد ساتئ چې ګوره که تاسو چې دغه نیو باندې کلیک وکړو نو ټوله قصې به بیا کوئ. نو احتیاط پکوو. ښه وسو کوم چې اخرنی فایل زمونږ راشي هغه به سیو ایز کوو. څه به یې کوو؟ سیو ایز کوو به یې. ښه دې ته به مونږ دلته کې ولیکو فاینل پروجیکټ. صحیح چې کار ویلا کړی دی فاینل پروجیکټ. صحیح ده. دا به زه سیو کړم فاینل پروجیکټ ریویټ. نن به زه څه کوم په دې کې به د اډوکیټ فایل امپورټ کوم. صحیح ده که نه؟ دا به دې لره کړم. صحیح ده. ډي ای کمانډ باندې. صحیح ده. په ډي ای کمانډ مې دا څه کوم لره کوم. اوس په زه انسرټ ته لاړ شم. په انسرټ کې به بیا امپورټ کیټ ته لاړ شم. دلته کې به زه کیټ هغه فایل ګورم چې ته. صحیح ده که نه؟ کوم چې زموږ سره په اډوکیټ کې پروت دی. نو کوم یو دی زموږ هغه لاست ون؟ دا خو نشته. صحیح ده که نه؟ دلته کې به زه راشم دا دی که نه؟ ستاسو پته پکې نه لګي نو دا یو به صحیح ده. کله زه به دې باندې کلیک وکړم که دا فایل زما سره به 2017 دی که نه؟ که ستاسو سره هلته که اډوکیټ 2019 که نه نو فایل به 2013 باندې سیو کېږي. خیال دی. نو دلته به اوپن کېږي. خو که په لیټسټ ورژن باندې سیو شوی نو دلته به نه اوپن کېږي. هغه به بیا سیو ایس کې ښه چې لکه د 17 نه به کته باندې راشي. نو دلته کې زه رالم کله چې ما دا سلیکټ کړو نو دې ځای ته به زه اوس ګورم. ښه په ګراوند فلور کې خو زه ولاړ یم که نه؟ پلیس ایټ ګراوند فلور دا زموږ خبرې لیکلې دی. په ګراوند فلور کې یم نو نور پکې څه نه کوي. اټو اریجن اټو نو موږ ورته وایو مینوال اریجن. څه شی؟ مینوال اریجن پوینټ په زه ښیم. د نور کې ګوتې نه هم اټو ډیټیکټډ دا صحیح دي. ها نور کې ګوتې نه هم. دلته مې څه کوم مینوال اریجن اوپن. د مینوال اریجن مطلب څه و؟ ما دا ډرینګ چې کولاو شي دی په خپله باندې چې ته په یو ځای کې فکس ولګي. سم ایلیمنٹ ور لاست ډیورینګ امپورټ. صحیح شو که نه؟ څه پکې لاست کېږي نو موږ ورته بس ټیک ته څه خبره نه ده. امپورټ ډیټیکټډ نو ویلیډ ایلیمنٹ ان د فایل ماډل سپیس. ویلیډ دغه پکې نشته ایلیمنٹ. نو دی وایي ډو یو وانټ ټو امپورټ فرام د پیپر سپیس مور دن نو. صحیح شو؟ اوس ته وګوره سو ډرینګ مرنګ ورته راغی که نه؟ زیډ ای باندې کلیک وکړئ هېڅ هم نشته. نو دا څه مسله ده؟ دا فایل به زه اول دلته کې چیک کړم. ښه صحیح شو جي؟ نو زمونږ سره هلته کې اډوکیټ فایل نه امپورټ کېدو. وجه یې څه وه؟ چې هغه به 2018 باندې سیو و. صحیح ده که نه؟ نو دا اډوکیټ دی. زه به څه چله کړم فایل به سیو ایز کړم. سیو ایز به کړم نو لاړ به شم کوم ځای کې زما فایل پروت دي اډوکیټ. لکه دلته کې زما دا فایل پروت دی که نه؟ زه به دا بیا په ریویټ کې ځان له سیو کړم. کوم چې زموږ د ریویټ ارکیټیکچر فولډر دی. صحیح ده. هغه کلاس 2 دی یا که نه هر څه چې دی دلته به تاسو ورکړئ. نو دا زموږ سره دی که نه فاینل پروجیکټ. مسله ته ودی ده. ښه فاینل پروجیکټ ریویټ خو دا اډوکیټ فایل دی. صحیح دی جی؟ دا څنګه چل دی لکه فاینل پروجیکټ اډوکیټ ټو ریویټ. صحیح شو جی؟ دی به 2018 نه دی به 2013 باندې سیو کړم. ډونټ شو کلوز. دا به اوس بند کړم. دا سیو کې وایي اجت پته نشته. موږ پکې څه چینجز نه دي کړي که نه؟ اوس په زه راشم چېرته ریویټ ته به راشم. په ریویټ کې به انسرټ کې امپورټ کیټ فایل ته راشم او کیټ فایل به دلته کې راوړم. دا دی دا مینوال اریجن دی. الریډي اوس ټیک دی نو اوپنېږه. سم ایلیمنٹ ور لاست دا خبره ټیک ده خو دا ورپسې خبره ونه کړي کومې چې وختي کړه. ګورئ دی اوس په دې کرسر پورې څه دی لینک دی. خیال دی ورته که نه؟
کدا چې د موږ اټو کړه وځو په یو ځای کې به پیسټ شي نو بیا به ستل یا مو کول بسو لګ به مشکل څه خبره نه ده مړه د په ګروپ کې راځي صحیح ده بس چلو کوم په دې ځای کې به دلته کې کلیک کوم او دا ویو نه ده دا ویو ما سلیکټ لکنه دا دې دلته کې راوړی دا خو خبره نه وسلور ولا سیماتونه خیال نه ورته زما دا به څه شي دا به دې خوشي دا به دې کته شي هر ځای دی وړي شمخه خو لیفت رائټ او د دې خیال په ساتي بس صحیح ده کنه فایل لا کرانه دا یو سټیپ وشو ښه اوس نو چې کله په دې باندې کلیک کوم نو دینه چار چاپیره سکیږي د دې مطلب دا چې دا ګروپ سلیکشن کیږي د څه چل کیږي ګروپ سلیکشن مطلب دا چې دا په یو ګروپ کې کیږي ټیک ته خیره ټیک شو کنه یو سټیپ وشو چې دا AutoCAD فایل با څنګه امپورټ کیږي دا خبره وشو AutoCAD فایل سره راغله خو دینه باونډري چار چاپیره بلنک کیږي کنه چې مونږ یاره دغه د بلنک کیږي به دې کې مونږ ګوتې نو مونږ ځان خپل کار کوو کنه صحیح ده کنه زه به دې کلیک وکم دلته کې غزه دا ایکسپلورډ تر راځم او دا ټول ایکسپلورډ کوم نو بیا به نه کلیک کیږي را کلیک کیږي دا دغه به بیا نه بلنک کیږي صحیح ده خو دې ما دا قشانتی پاتې کوم زه مې به کې دې شي زموږ د ضرورت راشي زه بیا ډیلیټ کوم زه خو د دې په ډیټیلینګ بیا څنګه کوم کنه دا AutoCAD د حساب دی لپاره راغله چې دلته کې زبردست ډیټیلینګ جوړ شي صحیح ده نو ان شاء الله دا بیا موږ یو بل سره ټیلی کو نو زه په ګراوند فلور کې ولاړ یم کنه ما ٹھیک تا تاسو نن یو سیز زده کوي بل کله چې زه والم یا لاین راوالم یا هر یو کمانډ چې رالم دا غي سره دا څه کولاویږي ډرا کولاویږي دا پلیس یعنی دا غي خپل ټیپ کولاویږي نو دا سیز به یاد ساتي دي څه وي پیک لاین دا زموږ ډېر اهم سیز چې دا غدا دی ها پیک لاین په پیک لاین به کلیک وکم بیسیک وال برواله ما مونږ دوه والز پکې کریټ کړو یو دی 9 انچ یو دی 4.5 انچ نو 9 انچ به راغستو خو پیګر بکوم ہے ګراوند وال ان ټیک ته کنه ده ها فینیش بیس ایکسټیریئر ټیک ته کنه ده نو دا ټیک ته جاین سټیټس یې سره الاو کدا تا ډیس الاو کو نو دا فیلټ پېنه کیږي بیا صحیح شو کنه یو دا خبره شو ها نو وس پدې کې مونږه سجل کو دا فینیش فیس ایکسټیریئر دی نو دا موږ راغس ګوره یو کلیک دا ماوس دا کرسر چې کته کما جو هغه ریفرنس لاین بار شي او چې اخوای کما ریفرنس لاین څه شي دن نشینو کلیک په وګه راغه تل دې راشه کنه دا ریلاستیک کې صحیح کا دا چې موږ ریلاستیک کو دي ته وګور چې بیروس موږ د پدن لګو ته هیډن کا ها هیډن دی به هغه اشته شاته نیو پنا کی او دا نوې کار چې دی به پیراله پاز شي خیال دی کنه د دې پته لګی کنه چې دا نوې کار دی لاندې نه ګوره او برنی ده نو موږ به دې نه کوو چې دا ټول دیوال نه دا د دې ثابت لاین د پاره شو صحیح شو کنه دا د دې ثابت لاین د پاره شو دلته راشه دلته یو کلیک وکړه فیلټ کې دا د دې سره شو کنه شو اوس موږ د مشکل سره روان دي دلته کې برا شو کنه دا به کو کانسټرین کلر وای وي سبای کو آسان شو کنه زم دا نوی دیوال جوړېدو پته وکړي لګي اوس یو بل خبره پکې زده کې دا په مخ سوال ته زو با په وال به کلیک کو نه په دې وال به کلیک کو رائټ او دلته کې څه لیکل دی کریټ سیمیلر صحیح لیکل د دې په شان دیوال به جوړيږي پیک لاین نه والا ها ٹھیک شو کنه کریټ سیمیلر ہے صحیح شو دا من د هر یو دیوال لپاره یو کلیک کوم لکه دا د دې ثابت دیوال لپاره دی مش صحیح شو کنه جی خبره برابر شو که څنګه نو دلته براشه مې کالمون د لپاره من دا کلیک وکړو دا کلیک فیلټ کمانډ نه والا دا ډیر اساني دی خیال دی فیلټ کمانډ نه والا ټیک ته ټیک نه ده فیلټ راوالا ودرې دو دروازې
صحیح ده کنه ته د فکر کوه چې موږ څه جوړو ها صحیح شو کنه Yes, sir. نه دلته کې بس اوس بیا دا ایکسټند راواله مې دا به ته کلیک کما دی لاین ته ایکسټند کوم دایو او دایو ټیک شو غړي نه شو Yes, sir. خجی وس په زراواله ما په دې دیوال به کلیک کوم رائټ به نه کلیک کوم چې کریټ سیمیلر خو سی اس کمانډ به وام چل به کوم Yes. پته وته ولګي دا خاط چې کریټ سیمیلر ده وس پرورو بدلو کنه خبرې بلګو بدلو صحیح ده دا دې سره فیلټ دا دې سره فیلټ دا دې سره فیلټ ټیک شو کنه او دا به دې سره شي ټیک شو جی او دې دلته کې لاین نشته دلته به جوړږي دا دې سره نو سیجل بو کو فیلټ پراولو دا دې سره شو کنه شو Yes, sir. ها بل فیلټ به نشته ایکسټند دی نو په دې کلیک وکړه دا سنگل الیمنٹ دی دا دیوال دې دیوال ته دا دې دیوال ته دا وایي کنه دې دیوال ته دا صحیح ده کته دې ته ایکسټند کې نه هو کیږي کته دې ته دا ایکسټند کیوم کیږي کته دې ته دا ایکسټند کیوم کیږي نه کیږي په خبره پوه شوي کنه اوس په مونږه ډبل اسکیپ کو او وال ته ولاړ شو وال چې مونږ راولو نو 4.5 انچ وال براولې شته به کنه پیک لاین راواله اوس دلته وګوره یعنی دلته راشه ٹھیک شو دلته راشه دا راواله دا سنگل الیمنٹ والے دا دیتا ٹھیک شو جی دلته راشه دا دیته دلته راشه دا دیته دلته راشه دا دیته شو کنه شو Yes, sir. په خبر پوه شوې که څنګه اوس دې چل وکړه چې ډور راواله سره راواله No. ډور په دې کې باد ډور نو بیډ ډور پکې راواله صحیح ده که نه دلته کې راشه اسکیپ دا سپیس بټن ہے ټیک شو جی دا دروازه ورګوري دا دلته راشه صحیح ده که نه دلته راشه دا وشو Yes, sir. اوس راشه باد سپیس دلته راشه ټیک شو جی دا مسله ته وته کنه Yes, sir. اوس په دې کې یو دروازه پاتې شو چې دا غي سایز ورکوټه دی یعنی 3 فوټ دی خیال نه دی وته Yes, sir. نو زبر چلو کوم چې په ډور باندې وکلیک وکم او دا بیډ ډور به راوالم دا به ایډیټ کما ډوپلیکیټ به کما دلته به توري کما کچن همینه کوته کچن دا به دا وځه 3 وي ټیک شو کنه زرا شو دلته صحیح شو که صحیح نشو Yes. لکه پدې باندې تکلیک وکړه په دې شادنی زموږ دا کم پروجیکټ ته او دلته کې دا ګلاسز یې نه ټمپرری هایټ دا کم الیمنٹ چې ما سلیکټ کړی دا څه کا هایټ کا هایټ کو کنه ټمپرری هایټ کو ها چې موږ خپل کار وکړو ټیک شو کنه خپل کار وکړو بیا به دې څه بیا به واپس راوړو موږ دا بیا پته نه لګي چې څه کوو ټیک ده نو دا تاولید وکنه Yes, sir. اوس په موږ چې لوګو په دې کې با دا به وایر فریم کوی بالکل دې شو لکه موږ په اټوکیټ کې راخ کړ وینډو نمبر دی کنه په دې کې چې کوم وینډو لګیدلی دا هغه اته پټه ده عدل دې کې څه ده 6 by 6 دا نو موږ دا ایډیټ کو ډوپلیکیټ ته بلل شي دا موږ کو 8 by 8 8 by 8 ना 8 by 8 नो रीनेम को वापस 8 by 6 ठीक ده کنه نو د دې دا ویټ نه نه څه ده 8 فیټ ته صحیح شو دا خیره اوکے په دې سنټر کې دا خپل سنټر را لیے صحیح ده کنه شو کنه شو 3D view ولا چیک نکو چې څه پوزیشن را روان دي ها سوي
څنګه روانه ده معامله A1 ده کنه ټیک دی کنه خیره خاجي ګراوند فلور ته ولاړ شو په ګراوند فلور کې بس موږ څه چلو ا دې کې دیسه ایلیمنت رالو چې هغه سدي لکه اوپننګ دی پکې کنه نو دلته کې اوپننګ جوړول غواړي په دې ځای کې صحیح ده څنګه چې دا ریویټ ارکیټیکچر په دې شته پوزیشن کې ده په دې پوزیشن کې به یو یا دې ته مونږه دا ډریس روم نه دی کې مونږ څه ګولایي یا دا اوپننګ کو کنه هغه د لپاره بیا فیملی راوړو صحیح ده خجی پدې کو ډبل ډور لګیدل دی کنه ډبل ډور پکې دی کنه دی ګلاسز تراشه ریسیټ کړه ټیمپرری ابجیکټ ټیک شو کنه پدې بګم نه لګي دومره دی وسره دومره ټیک کار مال ته وټو کېټ کې کړه کنه چې دلته کې دا هغه بدل دا ډبل ډور دی کنه دی او دا وسره سره وینډو دا خیال دی نو دی له بمونګه ایکسټرنل فیملیز بیا راوړو صحیح ده نو دا به مجبورن پاتې کیږي ښه صحیح شو که صحیح نشو نو زه بیا تاسو له خیال سره فیملیان درکم نو دا غي بیا تاسو دا کار وکولای شئ ټیک ده خجی وسکو وس دا بونډریوال دی ختمه صحیح ده نو دا بونډریوال نه هین چي دی کنه وس دا بونډریوال لپاره خو زموږ سره لیول نشته سبق کو د بونډریوال لپاره لیول نشته او د بونډریوال لیول د بونډریوال هایټ سره و پټه ده خیال ده و پټه ده کنه نو دلته کې به دا زما سره چې لیول نه نو زه بیا څه چلو کوم ان کنیکټډ ته نه خو کوم دلته به چلو کوم 7 فوټ بور کوم پوښي به خبره نو راځه نه هن چې دیوال لا والا او کلیک کوا دا ودا سکه کانسټرین کلر یې کوا چې لکه چې موږ ته پته لګي ٹھیک شو کنه اوس مونږ ګورو چې دا به رښتیا بونډریوال ته وشو کنه شوی دی کنه دی صحیح دی کنه ټیک روان دی پدې ګوزل دی کې پیلری دی پیلری سدي پکې پیلر دی نو دلته کې ورا شو کنه دای سړي کړي کالم نو کالم په کې ارکیټیکچر ښه دلته کې زموږ سره یو کالم راغلی دی ریکټنګلر کالم دی دا به زه ایډیټ کما ریکټنګولر پکې دی صرف نو ښه او دا به زه ډوپلیکیټ کما یا به دشته کې کار کوم زه کالم پکې یو دی جو خیال دی کنه دشته به وته چینج کما ډیپت لیکل دی دا او ویډت لیکل دا نو زه ته ما دا به شي 12 نو 1 by 1 سبه شي 1 by 1 دا رینیم کا 1 by 1 یو پټ کالم ښه دا اپلای کا او اوه کالم ما راغسته کنه ده یو پټ می کالم راغسته ده صحیح شو خو ما ده دی کالم هایټ نه معلومو نو دلته ګراشه ده هایټ کې ده دا څه ده ګراوند وال اند څه ده زم پدې خو اې ده بیم ده لپاسه څه ده پی نو چې دا مونږه وال اند ته ورسو خو بده بیا لینډر خو دیږي نو دا یو پټ کته نه پکار کپوټ بیمه چې پټ کته پکار دی او یو نیم پټ بیمه یو نیم پټ کته پکار دی صحیح ده کنه نو مونږ یې را پدې باندې یو نیم پټ بیم ده څه ده پی نو د دې هایټ څونه پکار دی ان کنیکټډ نه کما نو دا 11 نه با 1.5 لرګي نو 9.5 نشو دلته کې راشه او کلیک کړئ شو کنه شو اوس دلته راشه باندې کلیک کړئ دلته راشه باندې کلیک باندې 3D کې وګورئ چې څه پوزیشن روان دی د دیوال نه چیت دی خیال نه دی ودا کالم د دیوال نه سره چیت نو اوس په لینډر ور واچو کنه
څه چل وکړو ها بیم په وګو ښه ښکلې خبره دې وکړه زه په دې باندې اوس بیم وراچوم بیم که نه یو فوټ سره اچوم پې یو نیم فوټ پې له پاسه بیم وراچوم ساده نو زه به ګراوند فلور ته راشم خو زه به بیم نه رالم ښه څه چل به کومه بیم به نه رالم دې دپاره به زه دیوال جوړوم ځکه دا خو ارکیټیکچر دی وال له به راشم وال دی ایډیټ ټایپ ته به راشم ډوپلیکیټ وکړم وال دی اوس به د څه دي کومه بیم د وال نه ولې بیم جوړوم ایډیټ کا هغه بیم به څومره راځوړني بیم به 9 انچې لکه 9 انچې به د هغې پلنوالی زم دا ټیک دی نورې ګوتې پکې نه وه اوس راته ته دا ووایه که نه انکنیکټډ هایټ په د هغې صحیح 1.5 پهی که نه بهی 1.5 پهی ښه 1.5 خو به د دې هایټ وي خو دا بیم به د ځمکې نه څومره چوتي 9 فوټه به چوتي که نه نو هغه به د دې نه څنګه ورکوو هغه اپسیټو دا هر یو ایلیمنټ پراپرټي چې ده که نه هغه به ګوري ښه لازمي دې ځای ته به ګورې بیس اپسیټ د ځمکې نه به څومره دنګي 9.5 ټیک شو که نه انټر کا راځه ولا هر سره ښکاري نه هغه دیوال ولې چې دی په بیس اپسیټ کې تللی دی خیال دی نو زه به هېڅ چل وکړم چې دا په زیرو لیول باندې اول جوړ کړم دا بیم بس ښکاري که نه سپیس بټن وه ها دلته رالم د دې نه رالم دې ځای ته د دې نه رالم دې ځای ته ټیک شو د خیره ته یې په 3D کې وګوره شته که نشته نو دا کلیک که دا به سره څنګه کلیک کوم کنټرول بټن به ونیسم کنټرول دا بیس اپسیټ نه دی دا به 9.5 څه وایي ورسېدو که نه ټیک دی که ټیک نه دی دا کالم مونږ فوټ بای فوټ مونږ له 9 پکار دی 9 بای 9 پکارو خیال دی دا ولې 9 بای 9 پکارو ها بالکل स्पेस 9 नहीं 0 स्पेस 9 0 स्पेस 9 ठीक शो करना शो अप्लाई ओके टूल कालमनो वाळो शो خدا دې سي لدی خپل ځګینه دنګ ولیدي لاندې میګه دا اوس اپسیټ نه دې لا اپسیټ ولې وراغه دلهم چې د اپسیټ وراغه کنټرول زیډ کې ها دې چې ټیک ته په دې پوزیشن کې پرې دی ها صحیح ده نو ګوتې به کې دا نور بیا هم دا کالمونه لرکو دی له مخ خپل کالمونه راغست یا به بیا لګاو ټیک ده خدا ایز اٹ از کار دی او ریویټ ارکیټیکچر کې چې سدي جو هغه مونږه فالو اپ کوو ها نور به بیا روسته به بیا موډیفیکیشن کوو نو ګراوند فلور ته بلاړ شم لینډر په چول غواړي کنه ته لینډر حد مونږ ته معلوم دی صحیح ده کنه نو دا لینډر مونږ په وال ان لپاسه چو په ګراوند فلور ورا چو په فرست فلور ورا چو رښتیا وال ان دا فلور همیشه په ډیپت کې اچولېږي ښه نو زبا دلته کې سری کله ده دا نور هټول زړې خبرې غنیوي خبره کې دا فلور مې راغستو پیک لاین براوالم خدا فلور بدل دی ایډیټ کوم کنه ما خو لا فلور جوړ کړی نه ده 6 انچ دا پیک لاین سره برابر نه هو نه خو دې بنده ټول کار خدا په دیو کلاس چې شروع کړی دا ټول کار په دیو ها دا بیا به دا غره نه پوسو کی صحیح شو دا ایډیټ کا دا 6 انچ اوکې دا پیک لاین ما راغسته کنه ده پیک لاین نه بغیر کار کیږي بده کی دا به څه کیږي بده پیک لاین تر دیوال نه بس جوړ کړل راکا خدای بنده ودی
دلته کې راشه دا وته سره په پیک لاین پوه شئ پیک لاین کنه لاین مې به کې نه پیک لاین څه ته لاین مې راغستلی نه اوس دا میز راوړم چې میز راغستو ته سوې ته چې میز راغستو ته سوې میز مې راغستو کنه ښه صحیح ده نو پیک لاین باندې موږ پورا باس کړی دی دلته کې وګورئ دا په کم فلور باندې دا په کم لیول دا وشو په فرست فلور په کارې لیول مو ته چینج کو اپلای کا دا یس کا د دې ځګنه ورک شو هغه فلور تراشه دلته شته به کنه شته به پوهیږي به خبره ها وسجل د دینه چار چاپیرا دغه شوی دی صحیح ده که نه کرنایس یو ډیزاین پې شوی دی هغه پې لا نه کوو د دې ځکه پورې تاسو پوه شوئ د دې ځکه پورې پکې څه مشکلات وو ټیک شو که نه دا ټریم ایکسټینډ دا یو وی ټریم ایکسټینډ سنګل ایلیمنٹ ټریم ایکسټینډ ملټیپل ایلیمنٹ ټیک شو که نه اوس به یو کمانډ یوز کوو که نه سپلټ چې دا دیوال څه کی سپلټ کی ښه نو څنګه به سپلټ کیږي په دې دیوال باندې کلیک وکړه دلته کې یو لیکلی دی سپلټ ایلیمنٹ او دلته لیکلی دی سپلټ وذ ګیپ صحیح ده که صحیح نه ده ها نو که تاسو دا په دې کرسر ودروئ نو څه اندازه راته ښیي او دغه سپلټ وذ ګیپ دی نو دا څه دی ټیک شو که زه دا راوالم که نه دا پراجیکټ به سیو کړو یو کلیک په دې ځای وکړم او بل کلیک په دې ځای وکړم کلیک وشو دې ته ګورئ دا د سپلټ شوی تر ډي ای کا لر شو دی که نه څه دی خیال دی نو تا پکې بل څه کمانډ وکړو سپلټ کمانډ دی پکې وکړو صحیح ده سپلټ دی کو خو څه وال دی سپلټ کو ټیک شو که نه دا خبره صحیح شوه چې مې لیکې هم دا کېږي نو دا بس ټیک دی اوس په دې کې کرنایس ډیزاین شوی دی که نه دی نو دلته کې دومره ګران نه دی ښه کرنایس ډیزاین څه دی دلته کې دومره ګران نه دی ځکه چې ستا سره الریډي دلته کې د هغې ډیزاین موجود دی پوهېږي به خبره که نه نو مطلب دا چې دا زمونږ هغه ډیزاین دی کوم چې مونږ هغه 3 9 والا یې صحیح ده که نه ډیزاین زمونږ سره موجود دی الریډي خو اوس به مونږ راشو دلته دې له به دا ډیزاین جوړوم څنګه په وال باندې مونږ پوه شو په ډور وینډوز باندې مونږ پوه شو په فلور باندې مونږ پوه شو په کالم پوه شو څلور مین ایلیمنٹ پکې وشو که نه نو دا پنځم پکې وکړم او دا کرنایس دا چجو ته وراچوو ښه صحیح شوه نو دا به څنګه دې ته دا به جوړو څنګه نو دا به دې ارکیټیکچر کې خپل نشته دا به له مونږه جوړو ښه فیملی به له جوړو بس په دې ارکیټیکچر باندې ما کلیک وکړو که نه څه چې پکې نه وي هغه په کمپوننټ کې جوړېږي څه چې پکې نه وي په کمپوننټ کې نو پلیس دا کمپوننټ نه دی په دې به کلیک وکړم صحیح ده که نه ده په کمپوننټ نو ماډل ان پلیس په دې به کلیک وکړم په څه مې کلیک وکړو ماډل ان دې ته وایي فیملی کیټیګري اینډ پیرامیټر ستا پکې څه پکار دی زما پکې جنریک پکار دی څه مې پکار دی جنریک مې پکې پکار دی که نه جنریک یو داسې نوم دی که نه چې بس اوس پې تا ته په خپله پته ولیکي نو ښه دا شیز په دې کې نشته نه له فلور پکار دی نه له وال پکار دی خو څه له پکار دی یو جنریک ماډل پکار دی په دې جنریک ما کلیک وکړو څه مې کړو اوکې مې کړو نو دی وجه د جنریک ماډل به نوم صحیح زه ورته څه یم چې څه به وي کرنایس به وي که نه ون به ورته ولیکو ټیک شو که نه وینو ته ټول ټیبس بدل شي صحیح ده که نه نو دلته کې به زه څه چل کوم سویپ پر عالمه سویپ ګورو ته دا سویپ تا ته په دې ویډیو کې مخې که چېرته کې دا ستا ریفرنس لاین دی یو
کلوټ شان دی وسته دی یاد سي ګورته دا یو لاین دی خیال دی دا کنه پويږي به کنه پويږي به نو په دې سویپ باندې به مونږ کلیک وکړو څه چلی وکړو دې ته په پات سکیچ کوم چې زما کم ځای په کار دی په سکیچ پات په کلیک وکړم نو زما سره خو الریډي لاین شته نو زه یې سکوما په پیک لاین باندې رالم زم په دې به یې د دې نه چې جتاوم کنه مالې ریفرنس ټیک را کړی دا دی او ته چې کله خپل ډیزاین کې نو د دې ځای نه به شروع کې هلکه به خبر ځان په واقع وګورې ښه دا به ډېر زیات ګران دی دا ورته یس کوې ما ورته پاتو خو ټیک شو که نه یس پات مو ورته وخو اوس به څه شی راشي پروفایل به اوس جوړوم څه به جوړوم نو ایډیټ پروفایل دی زما تپوس کوي چې پروفایل په کوم ویو کې جوړوي بس دغه ایسټ د نښه شوي ده مخې سره یې اوپن کړه هغه چې د کې لاندې دی ښه دا فلور مونږ لاندې سلیکټ کړه فکر دی ورته که نه دی نو دې سره به څه کوم دا خو لاندې نه دی په کار وایر فریم یې کې لاندې به ګراوند باندې شوی دی ځکه چې دلته کې څه سلیکټ و ګراوند سلیکټ و ټیک ته دا به ته کینسل کړې یس دا ټوله خبره څه شوه کینسل ټوله خبره مې کینسل کړه زه به لاړ شم دا به هم کینسل کړم آرکیټیکچر کې ماډل ان پلیس جنریک ټیک شو که ټیک نه شو چې زه به ګراوند فلور کې ولاړم خو دغه مسله به راته یي که نه زه دا فلور ولې نه چینج کوم فرست فلور ته ولې نه ځم دا دی نه په فرست فلور کې دی پروت دی ښه په اسانۍ نو ماډل ان پلیس جنریک کرنایس 1 ټیک شو که ټیک نه شو سویپ پر عالم که نه سویپ پسې به بیا پات ورته خیم که نه نو چې خیم ورته نو دا به کلیک کمې پروفایل به ایډیټ کمه ښه اوس دغه ایسټ صحیح دی اوس ټیک شو که نه اوس ورته ګورې دا لاین ما راغستی د دې ټیک مارک نه ما اول کته راکوشمه بیا به د دې خوا راشم 3 انچ څونه بیا به 3 انچ بر وخیژم بیا به 3 انچ بره بیا صحیح شو که نه بیا به 9 انچې بره وخیژم 2 انچې به بیا دې خوا راوځم 2 به بره ټیک شو خیره ټیک شو که نه 2 انچې دې بار ته راوځم 2 بره 2 بره 2 بره دې ته به راشم دې لاین ته او واپس به دې لاین ته راشم دې چې ډیزاین و زمونږ که نه خیال دی که نه سمپل به دا یس کم اوسئ دا موډ بوله فینش کم دلته به هم دا موډ فینش کم دلته به هم دا موډ فینش کم 3D ویو ته به لاړ شم او چیک به یې کم څه وایې لکه څه مزه یې وکړه که څنګه ریلینګ پې لګومه ښه څه چل دی ریلینګ پې لګومه او دویم چت بیا صفا کوم د خیره نو ریلینګ چې زه کله لګومه نو ما ته پته نشته چې د دې هایټ څونه جوړ شوی دی ته اوس د نارت ته لاړ شه ساوت فرنټ چې دی هغه یې څه دی ساوت دی مینو دی خیال دی ورته که نه فکر یو دی که نه دی دا به کې په خپله جوړ دی لیکیا دی الیویشن یې به کته دی د فرنټ دیوال لرګي که نه ته تاسې وګورئ صحیح ده که صحیح نه ده دا خو دې دا به لا ورو ورو مزه را پرېږدي په دې ډایمنشن باندې کلیک وکړه مجر بټوین 2 ریفرنس دا هغه ځای نه والا 2 فوټ 11 انچ څونه دی 2 فوټ 11 انچ دا ما سره باره وکتو زه به اوس دقې فرست فلور ته لاړ شم په آرکیټیکچر کې به ریلینګ راولم څه به راولم پیک پات په کومه اوس دا پیک پات به زه داسې نه کلیک کوم ښه دی له به زه اپسیټ ورکوم که زه یم چې نه دا به زه کریټ کوم نو دی بیا په سینټر باندې کریټ کوم نو پیک پات ښه دی نه نو
نو زه به اول د دې دا ډایمنشن وګورم چې دا پلن زونه دی لس انچي دی کنه دی پیک لاین چې کله راواله مونږ په کار نه چې 15 انچي ته اپسیټ واله ما په سنټر باندې شو کنه شو نو به اوس لرکم ها کنه دې کچه دې دا ز فینیش کوم نو دې بیا سوې دې موږ ته هایلایټ کوي ها دې و یاره دا کنټینیو کا ٹھیک شو دار دې سره کنټینیو ته بند کړي نه کوي دي خیال دې وته کنه اسکیپ کړه دې لر کې دې ته په فکر کې صحیح ہے اوس فینیش کا شو کنه شو فینیش خو مونږ دا ریلینګ مونږ دا ډول سره طریقه ونه خو چې دا ریلینګ د سو د سنو ریلینګ خو دې جوړ شوی دی دې لمونږه سو سلیکټ کړی ریلینګ فرست فلور ته لاړ شه په دې ریلینګ باندې کلیک وکړئ صحیح شو نه په ریلینګ باندې کلیک وکړو بیس سبسټي څه دی 2.11 وکنه ولته لګا 2.11 وکنه نو دې د زمګي نسونه دنګه 2.11 دا ریلینګ په پونو والا د موږ د سو یو ګلاس والا وته لګا وسه دلته ګراله مدامه د صرف ګلاس خو زه دې ته اړوتل نه مې دلته کې د دې د هایټ سونه ده هایټ بس دغه 3 فوټ ته جنس دی ده 3 فوټ کا سوي گزاره وکړه څنګه صحیح ده کنه مسته کدا چته د بر وخت جمله بل هاوګه مګو خې جمله ده ما د ټول نه ګران کار به کامیاب دي سویپ د دې باندې ځان پوهه ښه انور خو آسان دی خیال دی څه مشکلات به کې نشته ټیک ته کنه دې سره ډرینګ جوړیږي خپل ماشاءالله دې سایت تراشه دا دې اس بند دي دنه مون کار نه کو سټیر شو دا